د دې غوښتنه د معمول په شان مخکې دا وسي ګواکې ټي ټي پی د افغانستان له خاورې څخه دغه حمله تنظیم کړې ده، تاسو باید د دې مخنیوي وشي. موږ دوی ته وویل چې دا خو معمول دا ده چې همیشه حملې نورو ځایو کې هم کېږي، پاکستان په نورو برخو کې هم کېږي، او د دې مطلب دا ده چې مطلب دا نه ده چې په افغانستان کې دې اوسېږي، خو په هر صورت افغانستان په موقف دا ده چې هیڅ کله چاته اجازه نه ورکوي چې د نورو په ضد باندې داسې یو اقدام وکړي. که چېرته څوک داسې وموندل شي چې هغوی د افغانستان خاوره کاروي د بل چا په ضد باندې، موږ یې په اړه اقدام کوو. مخکې هم د اطمینان ټولو ګاونډیانو ته ورکړی ده، نو همدغه دوی غوښتنه وه. یعنې تاسو خپله نه وئ ورغلي، تاسو د سفارت یو استازی ورغلی و؟ بلې زموږ یو استازی د سفارت ورغلی و، زه نه وم. نو عموما دغه ډول اظهارات یا څرګندونې موږ ډېرې اورو د پاکستان له چارواکو، له دفاع وزیر، حتی مخکینی لومړي وزیر هم داسې څرګندونې کولې، کورنیو چارو وزارت ډېر چارواکي داسې خبرې کوي. دوی وایي چې موږ ځینې اسناد هم په افغانستان کې ستاسو حکومت ته ورکړي دي چې د ټي ټي پي د مشرانو پر ضد ګام واخلي. فکر کوئ چې دغه اسناد تاسو ته رسېدلي یا لږ تر لږه هغه څه چې دوی وایي هغه سم دي؟ د ټي ټي پي موضوع له ډېره وخته په پاکستان کې شروع ده. دغه مخالفتونه شته، له ډېر وخت کې مخکې حملې کړي دي او کوي، مخکې تر دې چې اسلامي امارت په افغانستان کې حاکم شي هم دغه شی و. خو دا د پاکستان کې ډېر د دې وجود دلته ده. په افغانستان کې که چېرته یو عناصر یو څوک موجود وي، هلته یو پټ وي، هغه کېدلی شي امکان لري. اما داسې نه ده چې هغه د اسلامي امارت او یا افغانستان ولس یا د خلک د هغوی سپورټ کوي یا هغوی د سپورټوي چې داسې ایډیالوژي داسې هېڅکله نه دي پېښ شوي. او که یو کس دلته راځي هغه خو داسې هم کېدلی شي چې دلته دې واوسېږي. نو په هر صورت همکاري چې څومره کېدلی شي، زموږ اړخ ته که څوک داسې موثق شواهد ولري چې هغه مسلح کسان دي په افغانستان کې وي او ځینې په نورو هېوادونو کې دې حملې کوي، موږ د هغوی خلاف یو، د هغوی په ضد اقدام کوو او هیڅ چاته اجازه هم نه ورکوو چې داسې کار وشي. او په مجموع کې دغه ډول څرګندونې کله چې په افغانستان کې ستاسې د حکومت له لوري یا ستاسې د حکومت د استازو له لوري او یا د پاکستان د حکومت له لوري یو پر بل باندې تورونه لګول کېږي، د اړیکو پر ترنګلتیا کې لا څومره ناوړه اغېز پرې باسي؟ پوهېږو چې له وړاندې د پاکستان او د افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې ډېرې ښې نه دي او پر بل باندې تورونه لګول کېږي. فکر کوئ چې دغسې که څرګندونې نورې کېږي په خلکو باندې، د دواړو هېوادونو پر خلکو به یې اغېز څه وي؟ ځکه مونږ وینو چې تعرف هم ډېره شوې ده د وروستیو کې پر د افغانستان پر میوو باندې. فکر کوئ چې د دغه ډول څرګندونو اغېز پر خلکو خورا ډېر دی؟ طبعا دغسې بیانونه له وضعیت سره نور هم مرسته نشي کولی. موږ همیشه کوشش دا کړی ده او تر ډېره حده پورې د اسلامي امارت موقف دا ده چې د بیانونو ورکولو پر ځای باندې پر خبرو باندې ډېر ترکیز وشي، دوه اړخیزو مسایلو باندې پوهاوی رامنځته شي. مخکې مو د تعرفې د لوړېدو خبره وکړه افغان میوو باندې. په افغانستان کې د هندواڼو، د خټکیو او د انګورو وخت دی، میوې د افغانستان ډېر د پاکستان مارکیټونو ته وړل کېږي. فکر کوئ 18% یا 20% د تعرفه یا مالیه لوړول تاسو سره همغږي شوی وه یا لږ تر لږه تاسو یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې وې چې دغه ډول حالاتو کې په دغه موسم کې داسې یو کار ونه کړي ځکه د افغان بزګرو تولید ته ډېر زیات زیان رسي؟ متاسفانه دغه یو مشکل رامنځته شوی دی او دا د همیشه داسې کله کېږي چې د افغانستان کې د سبزیجاتو د میوه‌جاتو وخت وي او هغه صادراتو وخت وي. پاکستان کې دغسې تعرفې لوړولو او دا یو مشکل رامنځته شي او چې د دوه افغانستان خلکو ته ډېر نقصان وي. تیر کال هم دغسې موضوع رامنځته شوې ده، خو بیا موږ سره تماس ونیوی، دوی وویل چې دا په غلطي داسې کار شوی ده. نو بیرته یې هغه تعرفه کمه کړه او سږ کال چې بیا داسې رامنځته شو دا خبره، موږ د پاکستان وزارت تجارت سره تماس ونیوی، هغوی سره مو خبره وکړه چې دا څه موضوع ده، ولې داسې شوي دي، تعرفات څو چنده بلکې په سلګونو چنده لوړه شوې ده. نو هغوی وویل چې موږ دغه چونکې له بهر IMF سره او نورو اداراتو سره زموږ خبرې روانې دي او موږ اکثر هغه تعرفې چې نورو هېوادونو ته مخکې موږ 2021 کې خصوصا افغانستان ته معاف کړې وي، هغه معافیت نور موږ ختم کړی ده او دغه په هغه اساس باندې دا کار له منځه تللی ده. خو د دوی وړاندیز دا و چې باید د PPA یا ترجیحي تجارت باندې دوه اړخیز شکل باندې موږ دا کار مخته یوسو چې تاسو هم ځینې شیان معاف کړي
او موږ به هم د یعنی اوس سفیر صاحب په لنډو کې غواړم زموږ اوریدونکو ته وایي چې یعنی د حل دپاره ستاسو ترمنځ خبرې روانې دي، تاسو په پاکستاني چارواکو سره خبرې کوئ چې لږ تر لږه دواړه لوري هم د تاسو حکومت او هم د پاکستان حکومت تعرفې راکمې کړي او ځینو توکو باندې مالیه معاف کړي. بالکل موږ چې کله پاکستان حکومت سره دا خبرې وکړې د هغوی وړاندیز دا و چې په دغه PPA باندې باید مخکې ولاړ شو. تر دې وړاندې هم څو میاشتې مخکې په د دوی یو هیات راغلی په افغانستان کې به پر سر باندې خبرې وشوې چې ځینې قلمونه دوی باید معافیت ورکړي او ځینې قلمونه باندې باید موږ ورکړو. په دې باندې خبرې شوې دي، بالاخره فاینل لا نه دي شوي. البته دا پیغام چې دوی له خوا دا اوس وړاندیز دغه موږ خپل حکومت ته هم رسولی ده او دوی په دې باندې زموږ حکومت ته اوس غور کوي. کېدای شي په نږدې راتلونکي کې داسې یو فیصله وشي دواړو اړخونو ته چې دغه کم معافیت رامنځته شي او د خلکو د ستونزه حل شي، معافیت پاکستان بیرته کم کړي او خلکو تجارت په جریان ولري. په لنډو کې د افغانستان کې د میوو وخت ډیر کم وي، څو میاشتې وي. فکر کوئ ستاسې خبرې کېدای شي په څو اونیو یا څو ورځو کې کومې پایلې ته ورسیږي چې د خلکو د مالونو د زیان مخه ونیول شي او لږ تر لږه هغه بزګر چې ټول کال همدغه فصل ته همدې موسم ته انتظار وي او د هغوی زیان راکم شي؟ په کابل کې موږ حکومت چارواکو په دې اړه باندې جدي خبرې کړې دي. په لوړه سطح باندې د ریاست الوزرا په سطح باندې او نورو اړوندو وزارتونو په سطح باندې په دې باندې خبرې روانې دي. انشاءالله زه امید لرم چې ډېر ژر به یو ښه نتیجې ته سره ورسېږو.